راوتی و نو چې لږ دی خوا شو بیا مالته لاره کې بیلچې راواغستې لاره بنده وه دغه یې پکې اړتولي وو خاورې اړتولې وې کنټینر یې وې بیا هم هغې باندې هغه لرې کړلې او هلته ډېر په عذاب هم کړو اشیونه بیا را ایستله ګیس هغه نو بس چې لارې هم کولاوې کړې بس ده راته ویل راځه بیلچې هم ځان څولو هلته وله قبرونه وکړو چا را به قبرونه کړي شبا شریف شبا شریف مریم بس کوم ځای کې مړه پراته دي ولې دا دومره تاسو سوچ کړی چې هغه به قبر کوئ یاره بس د دماغ هم نور کار پرېښی ورته یاره سار ایسته لیوني شوي سار چې د کوره راوتي هغلته خو بس بیخي مرګ ته ورقابو شوي وو نوم دې صاحب احتشام د کوم ځای یې د ګجر خان نه د ګجر خان یې جی او شاته نه کوم ځای یې مردان د مردان دا ولې دا د دماغ دې داسې ورته غوښتي دي یاره بس موږ خو لکه سلو جذبه کې راوتي خو چې هلته مالته هم د حل ولیدو نو بیخي لیوني رانه ساس کړي وو څنګه لیوني لیوني خو یې رانه په دې ساس کړه یاره چې هغه ګیس به راویشتو بیا به بیخي لیوني شو سترګو نه اوښکې نه به په پوزه پوهېدو نه به په خوله پوهېدو لکه لیونو لاړې بهېدل السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وروره خیر دی الحمدلله جی کوم ځای راغلی مونږ راغلی یو خیر آباد اټک نه نوشهره ضلع نوشهره خیر آباد اټک هم څنګه کراس کړ بس عمران خان جنون دی که نه جنون دی او دا کنټینر هم څنګه اټاولې داسې دا خو بس مونږ سره ډېره غټه نفري وه او انشاءالله پرس خټک په زور سره او عمران خان په زور سره بس لرکول عمران خان صاحب پېښور ته ولیدلی و عمران خان به ټول د هغه عاشقان دي که عمران خان د دې بابا صاحب هم لږې خبرې کوو چې ته دا څه راوړلی سلام علیکم ولې یارېږې دا څه راوړلی جنډا راوړي عمران خان جنډا عمران خان دا وګړي عمران خان په پښتو بولدی اردو جی پښتو کوم ځای راغلی یې خیر آباد نه راغلی خیرآباد نه راغلی جی دا دومره نارې ولې وې یاره مری جی دا خو جنون دی که نه جی څنګه جنون دی جی دا خو محبت دی عمران خان سره جی اسلام آباد کې څه کوئ جی دلته راغلی وو کله راغلی عمران خان ته بره راغلی وو عمران خان ته څه وایي عمران خان خو په پېښور کې و نو پېښور کې اوس به راشي که نه دلته اوس به راشي او جی چې راشي څه به کوئ داسې الله جی مونږ به دا کوو چې بس تاسو څه وینئ تغه به کوو که نور به څه کوو زه مهرباني دې ورور سره خبرې کوم دا مال څه خپل شوق هم دی خپل شوق هم پرېښی شوق نه دی پرېښی او جی او د کوم ځای نه راغلی یې زه باجوړ یم باجوړ او جی په دې باندې څه کې دا ګول کړل دي په څه باندې دي بس دا هلته خپل یو شوق دی راغلی سړی یې بس دې جلسې له راغلی یو جی د جلسه کې څه کوئ بس چې دا جي موږ یو خان څخه خپله مینه د هغې دپاره راغلي څنګه مینه چې دونه ډېر خلک را روان دي بس دا خو مینه ده که نه ځکه ډېره مرام بل چا دې وایي نه ځي آپ واجد اللہ یوٹیوب پہ ہے جی جی یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی ہے انسٹاگرام پہ بھی ہے ٹک ٹاک پہ بھی ہے اس پہ بھی ہے سب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وروره خیر دی قلار راغلی زه مومند جلسې نه څه کېدل دا بس عمران خان له راغلی جلسې له خان ته راغلی څه وایه عمران خان ته دا ویسو چې یاره بس ودرېږه او د ښکار وکړه چې مطلب دلته چې کوم دی را ملک ټول غلو والی دی غله دي یو کس هم داسې نشته دی مثال کې چې لکه پاکستان بچ کی دوی ته چې کوم دی په خزانه کې 22 ارب ډالر پرېښودلو دوی چې کوم دی اوس وخت کې 2 ارب ډالر هم نشته دی ټولې دغه کو د عمران خان 2 لک روپۍ تنخواه وه صرف دوی چې کوم دی دوی اوس 1 ارب ډالر چې کوم دی د دوی د ورځې چې کوم دی د ورځې صرف خرچه ده هر سړي فیملي راوستې دا ماما دی دا خورایا دی ټول راغلي دي او دلته چې کوم دی دلته څه کوي مخې ته ولاړ دی بس د ښکار کوي چې هر سړی خپله فیملي راولي او دلته مړېږي او دلته مثال کې داسې کارونه کوي چې مخې ته ملک چې کوم دی ملک ټول تباهي طرف ته روان دی دې ملک ته صرف د عمران خان ضرورت دی منګه ته د عمران خان ضرورت دی ملک ته د عمران خان ضرورت دی عمران خان ته کې خیر زمونږ ضرورت دی ان شاء الله تعالی دا به موږ راولو واپس او عمران خان ته موږ دا خبره کوو چې ګبرانه نه هي صحیح مهرباني یار جزاک الله دا په ډبلیو یو په السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وروره خیر دی قلار راغلی زه مومند جلسې نه څه کېدل دا بس عمران خان له راغلی جلسې له خان ته راغلی څه وایه عمران خان ته دا ویسو چې یاره بس ودرېږه او د ښکار وکړه چې مطلب دلته چې کوم دی را ملک ټول غلو والی دی غله دي یو کس هم داسې نشته دی مثال کې چې لکه پاکستان بچ کی دوی ته چې کوم دی په خزانه کې 22 ارب ډالر پرېښودلو دوی چې کوم دی اوس وخت کې 2 ارب ډالر هم نشته دی ټولې دغه کو د
د عمران خان 2 لک روپۍ تنخواه و صرف دوی چې کوم دی دوی اوس 1 ارب ډالر چې کوم دی د دوی د ورځې چې کوم دی د ورځې صرف خرچه د هر سړي فیملی راوستې د ماما دی د خورایا دی ټول راغلي دي او دلته چې کوم دی دلته څه کوي مخې ته ولاړ دی بس کار کوي چې هر سړی خپله فیملی راولي او دلته مړېږي او دلته مثال کې داسې کارونه کوي چې مخې ته ملک چې کوم دی ملک ټول د تباهي طرف ته روان دی دې ملک ته صرف د عمران خان ضرورت دی منګه ته د عمران خان ضرورت دی ملک ته د عمران خان ضرورت دی عمران خان ته خیر زمنګ ضرورت دی ان شاء الله تعالی دا به منګ راولو واپس او عمران خان ته موږ دا خبره کوو چې غبرانه نه هي صحیح مهرباني یار جزاک الله دا په WU پښنه وعلیکم السلام څنګه ورو خیر دی بالکل شکر دی الحمدلله زه ثوابه کلی سره تعلق ساتم دلته څنګه دلته جلسې راغلی عمران خان بارکي ثوابین راغلی او چې ثوابین راغلی عمران خان صاحب ته سوای مونږ دا وایو چې نواز شریف لر شي عمران خان راشي مونږ ته بهشکه ګرانی منظوره ده څه مسله نشته چینی بهشکه به 1 لک کیلو شغه سره زموږ سره کار نشته مونږ ته عمران خان پکار په 1 لک روپۍ کیلو شي بالکل جی بالکل مونږ ته عمران خان پکار دی عمران خان ته ولي پکار غیرتمند سړی دی او جذباتي سړی دی دا خو تاسو د شلینګ نه داسې منډي وهي نو دا خو لا نور څه د شلینګ نه څونه منډه وهي دا دومره عوام راغلي دا غره پیار د پاره راغلي دا غره مینې د پاره راغلي دي د کم زینونو راغلي دي او دا ولي وزغله ولای تاسو د شیلنګ کی لازم چې سترګو ته د غزي روشنایي زی ډیمیج ورکینو لازم خلک تختی یا خو ځان پرامن احتجاج ونولې شلینګ وکړو نو پولیس یا پبلک دی نه لازم ګورنمنت چې کوم دی غزان ما ته نه راولي چې سو غلط کار کین نو ما ته غزان نه راولي بیک گراوند نکید دی و جمان دی سبب هم دلته یې غزایبا نه ان شاء الله تعالی دا دغه چې درې ورځې خو بسټه پدې زی وی سلو چې تر کومه پروفیشنال سني شي نو مونږ ګور کې دي چې د سره سره طریقه روزي چې عمران خان واپس راشي ک بیا عمران غي د احتجاجونو لازم کیږي په اسلام آباد بم کیږي په نور ملکونو باندې بم کیږي هم د دره پاره وکیږي او دلته درنه به تقریبا سونه وخت درنه هو چې دا پبلک څنګه حساب سره راغلي دي نو لګي چې دا د 70 ورځې خو لازم دا جاری وي تر کومه پورې دی ول سچويشن نه ورکړي دا شاید کار د شلینګ نه غلوګي دی ها بالکل دا شلینګ لګي دا ډیر د شلینګ ډیر په مخ روان کړي بس لازم ګورنمنت چې کم دی وخت کې هو اغي چې کم دی ټیم مقرر کړي دی هغه مهامه ناراضي خوشاته ناس ته راغي زنه شلینګ کیږي که مهامه راغنه پبلک به ته پوسو کی لازم دا مهرباني یار جزاک الله شکر راغسته تاسو مریم نو کټا دلا مریم کی بارات آئی پی ٹی آئی داسه دی راغسته دی یارا یو منټ چې یاره په دې ولچو سره کې عمران غا رجسټر شي یو منټ راوړه یو منټ صبر کوه مړه متعدی نشته یار وای چې د ګجر